تازه او بد خبر د افغانستان غوره لیگ دویم پړاو سیالۍ راتلونکي کال ته وځنډېده. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. تاسو ګورئ دا وخت تاریخ کلیک یوټیوب چینل. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه نوي ورکړل شوي خبر کې وایي چې د شل اوریزو پریمیر لیګ دویم پړاو سیالۍ راتلونکي 2020 کال ته وځنډېد. کرکټ بورډ د یاد لیګ لومړی پړاو مالي او د سپانسر کولو قرارداد چې له هندي کمپنۍ سنیکسر سپورټ سره کړی او ختم کړ. دغه ډول لیګ هم راتلونکي کال ته وځنډاوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې یاد شرکت د افغان پریمیر لیګ تر ټاکلې مودې په کلنۍ فیس د نه ورکړي او د لیګ چارو په روڼتیا کې د شته اندېښنو له امله فسخ کړی. د کرکټ بورډ ادارې د شل اوریزو غوره لیګ قضیه د فساد پرونو د داخلي څېړنې په موخه د افغانستان څارنوالۍ ته وړاندې کړه تر څو د قضیې ټول اړخونه په مسلکي او روڼ ډول وڅېړل شي. د افغانستان پریمیر لیګ لومړی پړاو سیالۍ تیر کال په داسې حال کې پیل شوی چې د یو شمېر لوبغاړو او چارواکو لخوا پرې د فساد تورونه پوه شوي. د افغانستان شل اوریزو غوره لیګ لومړی پړاو سیالۍ تیر کال په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره شوې وه چې د بلخ لیجنډز لوبډلې پکې اتلولي خپله کړې وه. نو مینې مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. که خوښه شوې مو وي در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.